د اروپا سوړ ژمي او د ویانا په دې باراني ماښامي کې په سلګونه اتریش میشت افغانان د کډوالو خواخوږي او ټولنې په ویانا کې د افغانستان سفارت مخې ته راغونډ شوي چې خپل غږ افغان چارواکو ته ورسوي تر څو د هغې چارټر پرواز مخه ونیول شي چې د روانې میاشتې پر 15 نیټې کابل ته ګڼ شمېر نامنل شوي افغان کډوال په زوره لیږي. د دې لپاره چې د اتریش میشتې کډوال ځینې په 15 د دغه میاشتې روانه میاشتې افغانستان ته لیږل کیږي. له بده مرغه په افغانستان کې وضع لا تر اوسه هم خرابه ده، هم امنیتي وضع، هم اقتصادي وضع، هم عمومي د خلکو ټولنیز ژوند ګډوډ ده. نو له دې کمله موږ سره یو ځای شوي چې دلته د دغه ډیپورت dass Afghanen legal krieg Afghanistan die machniwai uku. Also heute ist Tag der Menschenrechte und genau heute sind wir da, um die Rechte von Menschen zu verteidigen, die abgeschoben werden. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ په دې ورځ د وګړرختو نړیواله ورځ نمانځي او د دې اعلامیې په 14 ټوک کې لیکلي چې هر څوک له څارنې د ځان ژغورلو لپاره په بل هیواد کې پناه غوښتلی او ترې برخمنېدلی شي. موږ راغلي یو د افغانستان د سفارت مخې ته، دا خلک راغلي ټول د افغانان د ډیپورټولو دپاره لارونکي. دې کې زموږ وطنوال هم دي او د ویتریش هغه ویتریشان هم دي څوک چې نه غواړي افغانستان ته هغه خلک ډیپورټ شي، څوک چې دلته اسنادونه نه لري یا د اسناد خاوند دي، د بعضې اسنادونو خاوند دي چې هغه اسنادونه ډېر کم وخت دپاره ورکول شوي دي. Afghanistan ist unsicher und Sie wissen das. Also wir müssen es nicht wieder und wieder und wieder wiederholen. Sie wissen, dass Afghanistan ist unsicher. Da jeden Tag wir lesen in Berichten so. Heute gibt es einen Anschlag hier in Kabul, in Jalalabad, in Herat, in Balk und wir müssen das nicht immer wieder wiederholen. Was wir da zeigen müssen, dass wir gegen diese Abschiebungen sind. دغه ډیپورت د افغان ولس کلتوري ټولنې لخوا د نورو اتریشي د افغانانو پلوي ټولنو او د بشري حقونو پلویان سره یو ځای شوي دي او دغه لاریون په لاره اچولی. موږ هیلهمند یو چې دغه د موږ لاریون د موږ اواز نړیوال او په خاصه توګه ځانګړې توګه د اتریش اړوند چارواکي واوري. موږ دلته نن د سفارت د افغانستان سفارت مخې ته ولاړ یو او خپل غږ د افغانستان سفارت له لارې د افغانستان چارواکو ته په خاصه توګه د کډوالو وزارت ته رسوو تر څو د کډوالو وزارت دلته قاطع عمل وکړي او هغه الوتکه چې په 15 د دسمبر روانه میاشتې پلان شوې ده د هغې الوتکې او د کډوالو د مننو نه ډډه وکړي، ځکه دا اعتراض نه یوازې دلته ده بلکې ډېرو اروپایي هیوادو کې د اعتراض په لاره اچول شوی ده او د موږ هیله ده داسې د افغانستان دولت او په خاصه توګه چې وروسته له دې موږ ځو او د اتریش دولت د کورنیو چارو وزارت مخامخ ته هم خپل اعتراض او لاریون ته دوام ورکړو. هلته د موږ د اتریش دولت د اړونده چارواکو او په خاصه توګه د کورنیو چارو وزارت نه به دا غوښتنه یې او په کلکه غوښتنه یې چې د دغه ډیپورت مخنیوی وکړي. نو هیله مو دا ده او په کلکه غوښتنه مو دا ده چې دغه ډیپورت ودرول شي، ځکه په افغانستان کې لا تر اوسه شرایط دې ته برابر نه دي، نه د امنیتي لارې نه هم خپله دولت دې ته په دې قادر ده چې افغانان ومني، ځکه افغانستان نورې ستونزې لري او ګاونډي هیوادونه هم ډېر کډوال افغانستان ته روان دي او په دې هکله د موږ غوښتنه دا ده چې تر هغه وخته چې په افغانستان کې شرایط مناسب نه وي، هم د ټولنیز لحاظه، هم د امنیتي له لحاظه، هم د اقتصادي له لحاظه
د افغانانو لیږل وطن ته سم کار نه ده. دا د بشري حقونو د خلاف کار ده او موږ په کلکه غندنه کوو. د 2020 کال له پیل او د کرونا ناروغي د خپرېدا له ویرې له لومړي ټولبند څخه وروسته سږ کال دا لومړی ځل دی چې اتریش نامنل شوي کډوال افغانستان ته لیږدوي. دغه جبري لیږل د هغې هوکړه لیک پر بنسټ کیږي چې په کال 2014 د برکسل کانفرنس کې د افغان دولت او اروپا ترمنځ لاسلیک شوی و.